السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له شاکر باخبر نیوز سره زه محمد شفیع شاکر او له زموږ همکاران دي لکه حافظ سلطان الدین صدامي او رحمت الله باتوزي صاحب. نن د ولس پوښتنه پروګرام کې زموږ میلمه قدرمنه وړانګه خور ده. له وړانګې خور څخه به هغه پوښتنې کوو کومې پوښتنې چې تاسو په کمنټو کې کړې وې. وړانګه خور ورته ته موږ په راغلا کې ښه راغلاست وایو او هیله لرو چې جوړ روغ او خوشحاله به یې. خوره د وړانګه ستا نوم او که لقب یا تخلص دی او د وړانګې د ایښودلو څه وجه ده چې تا ته خلک وړانګه وایي یا ته ځان ته وړانګه وایې؟ داسې ده چې په دې دا اوس په روانو حالاتو کې بیا په داسې وخت کې چې زه زما کام او ښځې بیا زما ټول کام په داسې تیارو کې ژوند کوي، په داسې حالاتو کې ژوند کوي، نو د دې خلکو ته له دې تیارو را ایستلو دپاره د رڼا د سروکو ډیر ضرورت وي چې ته دې په ژوند کې رڼا راولې، د دې کام د دې ولس په ژوند کې یو نوی امید پیدا کړي، په دا تیارې نورې ختمې کړي. نو د دې دپاره چې ته راځې ته د دې دپاره مبارزه کوې، نو ستا هر قدم، ستا هر لفظ، ستا هر الفاظ دا په دې کامي مبارزه کې په دې دغه کې چې دی دا هر یو لوی اثر اچوي. نو دلته وړانګه لوڼۍ چې کومه ده دا زما تخلص دی وړانګه، او زه چې کله راتلم او زه په داسې دا شعور ما پیدا کوي چې زه په یو داسې وطن په یو داسې خطه کې ژوند کومه، له یو داسې کام لور یم چې هغه په تیارو کې دی. داسې نه ده چې له وخته دا یو ډېر زورور کام بچی یم زه، او بیا هغه کام چې هغه په دنیا باندې باچهانې کړي وي، د دنیا جنګونه یې ګټلي دي. موږ ډېر اتلان لرو، ډېر خلک سپیشلی مشران لرو، په داسې کې دا دنیا راځي زورور راځي. ما په ډیر پلان، په ډیر سوچ سمج، په ډیر دغه باندې راځي، ما غلام کوي، زما ژوند له تیارو ډکوي، ما له علم لرې ساتي، ما د سیاسي اکټیویټیانو لرې ساتي، په ما باندې یو داسې پردي دغه چې کوم دی پردی روایات پردي دغه په ما باندې راتپي را مسلط کوي چې هغه ما ارتقا ته ونوي سوچ و روشن فکرۍ ته ما نه پرېږدي، ما و نورې و تیارو ته وړي. نو داسې چې ته راځې و دې تیارو ته درې و دې تیارو ته د ماتو ورکولو منصوبه لرې، نو هغه دپاره ستا هر قدم ما وویل چې دا ضروري وي. نو دلته وړانګه چې کومه ده د وړانګې معنا ده چې رڼیا د لمر سره کې، نو داسې په داسې تیارو کې د لمر سره کې موږ ته رڼا ډېر ضرورت لري. نو د خپلې مبارزې چې ما دا شروع کول د دې په ترڅ کې چې ته راځې دې ته ګورې، نو چې زه د رڼا دپاره دغه کوم، نو تخلص چې کوم دی هر انسان د خپل ژوند و حالات واقعیاتو شاوخوا چاپېریال ته ګوري، نو پر ځان باندې څوک تخلص دی. نو ما هم د خپل چاپېریال، د خپل وطن، د خپلې خاورې، د خپلې خطې د حالاتو مطابق دا تخلص پر ځان ایښی. وړانګې خور یو پوښتنه درځه کومه چې د پښتون کام د ژغورنې دپاره اول هم تنظیمونه او پارټیانې وجود لرئ، لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او RNP او شیرفا او نور داسې تنظیمونه چې په پاکستان کې وجود لري. نو د PTM د تنظیم د جوړېدو څه ضرورت پاتې شوی شته؟ داسې ده چې PTM چې کوم دی هغه یو مزاحمتي ولسي پاڅون دی. دا یو داسې پاڅون دی په کوم کې چې په دنیا کې چې چیرې هم پښتانه میشت دي، هغه که موږ د ډیورنډ خواته پښتنو خبره وکړو، که دې خواته که د دنیا په هر کونج کې چې پښتانه میشت دي، هغه دا محسوسوي، دا هغو ته دا معلومه ده چې زه که د دنیا هر چیرې دغه ته ولاړ سمه، زه یو غلام کام یم. اوس که د ډیورنډ ها خواته که زه څه هم آزاد وطن لرم، ریاست خپل لرم، خو په هغه ریاست کې دومره لاسونه را چاپیر دي چې هغه د خپلې خوښې یو قدم اخیستل هغه ته ډېر ګران وي، او چې آیخي د هغه نتیجې ډېرې خرابې وي، ډېرې بدلې وي. نو داسې کې بیا که موږ تاسو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د NP او بیا د شیرپا او د قومي وطن پارټۍ خبره وکړه، دا زموږ پښتني کامپاله ګوندونه دي. په دې کې زما د علاقې، زما د ولس، زما د خلکو نمایندګان ستا هغه په پارلمان کې دي. تر دې له مخه که موږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خبره وکړو، په دې کې دا مبارزه چې کومه وه دا له خان شهید را شروع سوې ده چې د ورور پښتون په نامه د تحریک په نامه را روانه وه، او هلته په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان راځي او هغه خدای خدمتګار تحریک را جوړوي.
د دوی دوه هدف هم هغه و چې کوم نن منظور په مخه اخیستی دی هغه وایي چې زه خپل پښتانه ته ښه ژوند غواړم زه په خپله خاوره پروت یم زه پر خپلو وسایلو پروت یم دا هر څه زما دي زه په دې خپل اختیار غواړم زه له دنیا له دې زورورو له دې ریاسته له هر چا زه تپوس کوم له هر چا دا زما حق دی چې زه خلکو ته کښېنم د دوی لاره ونیسم ورته وایم چې زما پر وطن زما پر خلکو باندې ظلم ولې روان دی ته ما وزنې ولې زما پر خلکو باندې دا دومره دغه ولې روان کړی دی تشدد ولې پر کوي ورکول ولې کوي نړول ولې کوي قبضهګري ولې کوي نو داسې که موږ د باچا خان خبره وکړو که موږ د خان شهید خبره وکړو که بیا اوس منظور راپورته سوی دی نو دا هغه دوی چې دي دا د هغو تحریکونه راله نن ANP او د پښتونخوا په دغه کې له موږ سره ستا پراته دي دلته زما دا دوه بلکې درې کامپاله ګوندونه چې کوم دي هغه راځي زما د وطن زما د خاورو پر خاورې چې کومه ناخواله ناورین روان دی پر دې باندې په پارلمان کې مجلس کوي هغه وخت هم د خپل دشمن نوم اخیستی و که محمود خان اسکزی و که بیا ANP اسپندیار ولی خان دی که د هغو بیا څومره مشران دي که د پښتونخوا کوم مشران دي که نور زموږ پښتانه مشران دي هغه راځي زما پر وطن د ناخوالو ذمهواره کس ماته را په ګوته کړی دی ماته را شیلی دی زما د دشمن نامه اول هم د دوه کامپاله ګوندونو اخیستل او اوس د منظور پښتون له راتګ سره هم زما د کور د 2 کالو ماشوم هم دا نوم اخلي چې زما د هر څه ذمهواره دا ریاست دی هغه ته خپل دشمن معلوم دی او دلته په داسې حالاتو کې چې کله پښتونخوا ګوند او ANP د زموږ ستا هغه په پارلمان کې زما د وطن د ناخوالو په باندې راځي په اسمبلی کې هم احتجاج کوي هم واکاوټ کوي هم راځي زما د دې حقوقو د پښتانه کام د خلکو د حقوقو خبره کوي خو دلته د مزاحمتي تحریک اوس ضرورت په دې را پیدا سو چې اوس دلته ستا که موږ د پارلمان خبره وکړو هغه هیڅ اختیار نه لري که موږ د سینټ خبره وکړو هغه هیڅ اختیار نه لري که موږ د عدالت خبره وکړو هغه هیڅ اختیار نه لري موږ په عام لفظو کې وایي سو چې دا یو سیول مارشاله ده لکه هر څوک چې ته خبره کوي هغه چې ته چاته ورځي چې دا دلته اوس په جمهوریت کې چې څوک ته واکدار بولي په جمهوری وطن کې چې څوک کم واکداران می ته چې هغه له ورځي نو هغه وایي چې دا موږ ته اډر دی لکه تا ته چې څوک اډر کوي نو هغه ظاهره ده چې ته په خپل اختیار کې نه یې بالکل دلته د ANP دغه راوتل د پښتون تحفظ مومنټ ضرورت په دې را پیدا سو چې نور خلک د دې ظلم ته نه دي تیار چې نور یې برداشت کړي که په وزیرستان کې څومره ظلمونه وسوه څومره اپریشنونه وسوه کورونه یې ونړول هر رنګه بېعزتیانې یې واړولې دلته په جنوبي پښتونخوا کې په هر نامه باندې خلک راله موږ یې مړه کړو موږ یې په هر نامه باندې خلکو دنیا ته دهشتګرد هم ښکاره کړو طالب هم ښکاره کړو کامپاله هم ښکاره کړو موهب وطن هم موږ ښکاره کړو او هلته په خیبر پښتونخوا کې هم دغه روانه ده او هر چیرې له پښتانه سره دا کار روان دی دلته بیا په داسې دغه کې د دې مخنیوی چې کوم دی یو مزاحمتي تحریک یې کولی سي تر دې له مخه زموږ دوه کامپالو ګوندونو کړی وی او اوس مزاحمتي تحریک چې کوم دی هغه په نور زور ودې ته ولاړ دی او مزاحمتي دا زموږ چې کوم تحریک دی د دشمن لیاره تر ډیره حده پورې ونیول او وچ خپل دشمن ته ودرېدی نور هیڅ لکه کموالی او زیاتوالی ته بل نه ګوري ستا په فکر په موجوده حالات دپاره د یو غیر پارلماني تحریک ضرورت وي ځکه په PTM غیر پارلماني او مزاحمتي تحریک ورته ضرورت دی او وړاندې خو یو بل ملګري پوښتنه کړې ده چې په پښتون بیلټ خاص کر جنوبي پښتونخوا دا زموږ په علاقه کې د ښځو دپاره هر قسم تګ راتګ مطلب یو مکتب ته تل ډېر ګراني آیا تا ته دا دومره مبارزه کې مشکل نشته داسې ده چې په داسې وطن کې په پښتونخوا وطن کې بیا په جنوبي پښتونخوا کې چې دلته کوم زموږ خپل رواج خو نه دی په راته پل سوی چې کوم رواج دی چې ښځه په کور کې ناسته یې سبق ته به نه ځي د غیر دا دوی چې ورته وایي چې پرده به کوي او په کور کې به ناسته په سیاست کې به څه کار نه وي له سبق سره د دې څه کار نشته نو داسې دغه چې کوم دی دا څه دغه نه ده چې دا له وخته دا پر موږ باندې په ډیر سوچ سمج دا کار سوی دی دا یې په راته پل سوی دی او دا زموږ خلکو هغه خلک چې هغه په دې شي نه دي پوهه هغو علمونه نه دي کړي هغه په پوهه نه دي نو هغه ډېر په پراخه سینه دا شیان را خپل کړي دي وایي ټیک دی ښځه به نه ځي بهر سبق به نه یایي ښځه به
تعلیم نه کوي ښځه به په ټولنه کې برخه نه اخلي ښځه به په سیاست کې برخه نه اخلي په داسې معاشره کې چې هر څه تا په خپل منلي دي نو هغه کې بیا ته راځي دا یو قسم بلکې بغاوت دی چې ته راځي د دومره هر څه روایات متوي راځي په سټیج درې د خپل قام وطن د خلکو خبره کوي نو دا اسانه کار نه دی دا ګرانه دی خو په داسې کار کول ضرورت دی او په دا اوس حالاتو کې دا ډیر ضروری دی چې موږ دا هر څه وکړو خپل وطن خپل قام دپاره نور موږ په د تباهي بلکې تباه سوي یو ورته نږدې هم نه یو تباه سو خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو داسې سرک وایي چې راولیاړ سولی نو هغه یې خلک له نورې تباهۍ راپورته کړل خلکو ته یې امیدونه ورکړله همداسې وزنانو ته زموږ وزنانو ته چې هغه بیخي په کور کې ناستې دي د راوتلو یو فکر نسته هغو زنانو ته یې پلیټفارم ورکړي چې هغه راسي خپله خبره خپله مبارزه له دې پلیټفارمه جاري وساتي نو دا ګرانه خبره ده اسانه نه ده خو چې ته و دې حالاتو ته ګورې چې ستا پر وطن لکه که موږ خبره وکړو دغه زه دا ګڼم که موږ چیرې له اوله ورځې ښځې ته په سیاسي لحاظ دې ته برخه ورکړې وه په ټولنه کې مو دې ته حصه ورکړې ول دا تپل سوي په موږ باندې رواجونه دا داسې نه ده زما د وطن ښځو په سنګرونو په میدانونو کې جنګونه کړي دي په سنګر کې له خپلو ځوانانو سره درېدلي دي د خپلو ځوانانو پټۍ یې کړي دي بلکې توپک یې اخیستی دی جنګ یې کړی دی په سنګر کې مړې سوي دي د دښمن په جنګ باندې بریا یې په جنګونو کې ترلاسه کړې ده لکه دا زما تاریخ پروت دی دا نه دی چې زه له اوس دا له اولې ورځې دا کار شروع سوی دي دا زما په میراث کې ما ته پراته دي خو دا یو څه وخت په ما باندې دا پردی رواج راغلی پر ما مسلط سوی زه اوس یې ودې ته ما نه پرېږدي چې زه راسم دا مبارزه وکړم خو دا د دې دپاره دا ګام به چا اخیستی هلته په خیبر پښتونخوا کې داسې کارونه داسې ښځې ډېرې بیدارې ستا او ایم پي ډېر پراخ ځای ورکړی دی دوی ته او داسې پښتون په دغه کې ډېر په لوی تعداد باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرې شوې دلته هم پښتونخوا زنانې دغ کړي دي که څه هم دوی ډېر پراخ سټیج ته نه دي راوړي خبرو ته یې نه دي پرېښي خو بیا یې هم په اسمبلۍ کې په سینټ کې په دغه کې ځای ورکړی دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ رالی چې هغه تا ته په سټیج هم ځای درکړي تا دې په فیصله سازۍ کې هم ځای درکړي نو داسې کارونه چې کوم دي دا د وطن د ژغورنې یو ثبوت وي بلکې زه دا ګڼم چې ستا نیمه ښځه زموږ بلکې تر نیمې آبادي هم زیاته ده دلته به زموږ په کور کې به په یو کور کې چې 10 کسان وي هغه به شپږ به ښځې وي په دې کې به 4 سړي وي نو که دې ته وګورې نو زموږ ښځې چې کوم دي هغه تر سړو زیاتې دي نو که په دې مبارزه کې موږ ښځې له ځان سره کو نو دا لرې نه ده چې موږ بیا خپلواکي او خپل دغه چې کوم دی دا ترلاسه کړو خور یو بل پوښتنه درځه کومه پر 8 مارچ چې کوم مارچ وسو میری جسم میری مرضی آیا دا د اسلام او د پښتون روایاتو مخالفت نه دی تاسو به دغه په څه نظر ګورئ دا داسې دا ګوره چې دغه چې کله په دغه کې چې سوشلیست امریکا کې چې کله دا دغه شروع سولی په هلته چې کومې ښځې راپورته سوې هغو خپل حقوق غوښتله نو وایي چې زه د مزدورۍ حق لرم زه د باندې راوتلو حق لرم زه په کور کې په فیصله سازي کې حق لرم نو په کار دی چې زه د سړي برابر یم ما ته د سړي برابر حقوق راکړي نو دلته بیا دغه چې دی دلته که موږ خبره د میری جسم میری مرضي وکړو نو دلته زه دا ګڼم چې دا زنانې چې کومې خبره دا مجلس راخیستې دی یو خو که موږ اسلام بیان کړو نو اسلام هم تا ته دومره اجازه درکړې ده چې ته اسلام دا وایي چې ته به ښځې ته که هر څه کوې که تعلیم دی که د خوښې ژوند دی که هر څه دي ته به د ښځې په مرضي کوې خو دلته که موږ خبره د پښتانه دغه وکړو نو پښتون تر دې له مخه لکه په پښتانه کې چې کوم دی دا دغه ستا پښتون راځي بدي کوي سړی وزني بیا راځي په خپله بدي کې د اونۍ تړلې لور یا خور ورکوي په بدي کې ځان د خلاصولو دپاره او داسې چې که دغه راځي تا بدي کړې ده یا په ډنډ کې د خپله لور ورکوي بلکې داسې هغه اسلام تا ته وایي چې ته بله لوره چې ته نکاح ورکوي ته به حال ځینې کوي خو موږ دلته په اونۍ کې نجلۍ د پیلا پیدا سوي نه په زرغونه تڼۍ کې موږ خلک نجلۍ ورکوي نو دلته بیا که
دا د سوشلیسټو دغه ناره ده چې میری جسم میری مرضي. دلته که موږ دا وګورو که ته انجلۍ ته څوک هلک راسي دا انجلۍ پرپوز کوي وایي چې زه خوښه یم نو هغه انجلۍ چې انکار وکړي دوی راځي تیزاب باندې تیسوي. دلته که انجلۍ وایي چاته وایي چې زه تا سره واده نه کوم هغه راځي دا مړه کوي. او دلته که انجلۍ راځي وایي هلک مې خوښ دی کور والی نه ورکوي دا په تشت ورسره ځي نو دا راځي دوی په غیرت په نامه وزني. نو دلته په دې کې دی زه وایم چې دوی په دې دغه کې راغلي دي په دې طرز په دغه راوتلي دي چې زه انسان یم زه د خپل خوشي ژوند حق لرم ما ته بلکې دا که موږ د اسلام خبرو کو که د دنیا هر مذهب راواخي انسان ته د خپل خوشي ژوند حق ورکړی دی چې ته څه کوې هغه کوه. داسې یو خو د ستا خپل پښتني روایات ته په خپل روایاتو کې خود اوسې لکه زه پښتنه یم زه له وخته به زه په پښتنو کې په جرګو کې به زنانې کښېنستې لکه جرګه داسې نه چې ته به بیا پرده به درته داسې زنانې به راکلې زما مخ پټی او چادرې او دا په پښتانه کې نه وه مسلمان وی خو په پښتانه کې دا نه وه هغه به ښځې به ټیکری په سر وو دا زموږ په علاقو کې اوس هم چې دغه وي د سپین سرې ښځې ستر نشته چې په یو کلي کې تاسو اوسئ د دې ستر نه وي د زنانو د نجونو ستر نه وي دا اوس پر موږ باندې راغلي دي دا دغه نو که دلته دا زه د خپلې د پښتني معاشرې خبره وکړم زه تر خپلو روایاتو نه وځم لکه چادر زما په روایاتو کې دی ټیکری دا به زما هر وخت پر سر وي دا زه خپله که سره ماته څوک اجازه راکړي زه نه ځینې وځم دا زما خوښه ده ما په خپله پر ځان د کړی دی زما جامه ده دا زما د علاقې زما د کلتور دی زما روایات دی زه چې څرنګه د زما د علاقې جامه وي هغه به زه اغوندم زه له دې سرغړونه نسم کوی زه نسم ځین تښتېدی او نه زه غواړم چې زه ځین وتښتم که زه بهر هر چیرې ولاړ سم زه په خپل لباس کې د دغه مارچ تاسې حمایت کړی وي داسې ما ګوره دغه نارې حمایت تاسې کوئ او که نه کوئ داسې حمایت ګوره چې یو څوک یې په یو رنګه دغه کوي خو زه دا وایم چې که ښځه په دا طرز کې دا ناره وهي چې زه کله چا سره واده په خوښه نه کوم نو د ستا حق نسته چې ته پر ما باندې تیزاب وغورځوې اسلامي او اخلاقي عکس که زه په بدۍ کې زه و پلار ته و دې شي ته ودرم چې زه ته ستا د پیسو دپاره ستا د ولور دپاره په 15 شپېته کلن سړي باندې نه وده شم نو دا د زما حق دی بیا به زه په دې طرز کې که موږ دا ناره راواخو دا نه ده غلطه دلته خلک راځي دا ناره په بل طرز باندې اخي دا په بله دغه اخي هغو خلکو خولې موږ نه سو نیولی خو داسې ده چې مخالفت به کوئ څرنګه مثال چې دا په بل طرز په بل طرز کې هر څوک اخی کې بیا زنان اخی کې د چې دا وی چې زه بس زه یو پښتانه راځي دا وی چې میری جسم میری مرضی زب لکه زما په پښتونخوا وطن کې په دې وطن کې جامه ده یو مخصوصه جامه ده له هغې پرته ته راځي بل څه کوي نو دا اخلاقي دغه د زموږ په معاشره کې نه مطلب تر یو حده تاسې حمایت ستا چې په معاشره کې کوم شی ځایږي او یو بیخي ناوله د شای پر تا تپل سوي ته د هغې مخالفت کولی سي په دا رنګ کې زه د دې حمایت کوم له ارمان شهید له شهادت بعد ستاسې د زندګۍ معاش په چیش باندې روان داسې ده چې ته چې کله پر وطن پر کام پر خلکو د دې ولس د ښه ژوند دپاره ته سر ورکې نو دا خاوره تاریخ او دغه یو داسې شی دی چې هغه انسان نه هیروي لکه ارمان هر چاته پته ده او ارمان په تاریخ کې دا اول وار دی چې ارمان ملي شهید دی د ټول ملت شهید دی ټول ملت دا ومنل چې دا د زما شهید دی نو د یو ملت شهید چې وي نو هغه کورنۍ چې دا هغه هم ملي کورنۍ سي هغه هم د ټول ملت کورنۍ سي نو بیا چې دا ته دومره ملت لرې نو ته به ظاهره د ستا مارک هم د ملت له لارې وي ستا هر څه به د ملت له لارې وي نو ملت په دې لحاظ ډیر کلک ولاړ دی او په اخره کې دا زموږ اورېدونکي چې کوم دي زموږ فالوورز دي او دغه څه پیغام خو زموږ ښکاره دی واضح دی لکه په داسې حالاتو کې به ته نور څه پیغام ورکړي د امن د سولې د اتفاق پیغام به ورکوو او هر چاته که پښتانه دي که پیغلانې دي او که ځوانان دي که استادان دي که هر څوک دي هغه پکار دی چې نور موږ په دې سر خلاص کو چې یا شعر دی چې هیڅوک نه راځي ستا مرګ ته له ډیله نو دغه چې دی دا هر څه په موږ کې دننه دي پکار دی چې موږ یو موټی سو په اتفاق په اتحاد باندې ودرېږو او دا څومره چې هم حالات دي دا ستا پر وطن روان ناورین چې کم دی د دې مخنیوی یوازې دا پښتون کام کولی سي تا له بله ځایه څوک نه درځي
تا لدی جبر لدی ظلم هیڅوک نه راباسي د دې دپاره به ته خپله مبارزه کوې که زه زنانې په دې کې مخاطب کمه چې زنانې به اول پکار دی چې د دې خپلو دغه چې کوم دی ستا په سیاست کې پوره حق دی په سیاسي ټولنه کې په دې فیصله سازي کې د ستا پوره حق دی پکار دی چې تر اوسه خو دا حق به تا ته سړي نه درکوي د دې دپاره به ته خپله مبارزه کوي ته به خپله درې نو بیا که زه دا سړي ته ویایم چې که ته له دنیا سره له زورورو سره په جنګ یې په مبارزه یې په دې کې موږ هم ولاړ یو نو که موږ له وطن له دې خلکو سره په جنګ یو نو زه په کار نه دی چې نور موږ خلکو ته سوال وکړو چې دنیا تاسو راسئ موږ له دې ظلمه له دې جبره راوژغورئ دا کار ټول په ما او په تا کې دی په کار دی چې موږ نور رایوسو نور د خپل ذاتي او خپل چې هر څه زه د ځان دپاره کوم هغه شاته تسکو موږ دور د کام خبره وکړو د دې ولس د دې خلکو خبره وکړو او دا کام رایو کړو دا کام را جوړ کړو تر هغې پورې موږ په کار دی چې یو ساعت قرار نه کښېنو تر څو چې دا کام دا وطن نه وي را جوړ شوی تر څو چې موږ د دې وطن د یتیمانو غم نه وي خوړلی تر څو چې موږ د دې وطن د کونډو غم نه وي خوړلی تر څو چې موږ د دې خوار وطن د دې خوار ولس پر زخمونو باندې مرهمونه نه وي اچولي ډېره مننه د ټیم د قیمتي ټیم راکولو زه یو جان مننه کوم ملګرو تاسې اورئ شاکر باخبر نیوز او د ولس پوښتنه پروګرام کې زموږ وه تکړه مبارزه وړانګه خور له موږ سره میلمه وه دا ګروپ لایک کړي او شیر کړي ډېره مننه